یو اته اعمال داسې دي، اته کارونه چې په هغې سره الله پاک زموږ او ستاسو په روزګارونو، کورونو او دارنګې په مالونو کې برکت اچوي، او دا د قرآن او د حدیث نه معلومیږي. یو په هغو کې دا ده چې اودس انسانو کې د اودس نه وروسته یو دعا ده. ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم له د اوداسه اوبه راوړلې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اودس وکړو، د اودس نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا وکړله، او دا یې ویل چې اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. دا دعا یې وکړله. نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې سمعتک تدعو بکذا وکذا، یا رسول الله تا دا پلانۍ پلانۍ دعا وکړله. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل چې هل ترکنا من شی، آیا موږ څه شی پرېښوده؟ یعنې داسې یو دعا ده دا چې په دې کې خو هېڅ هم پاتې نه شو. یا الله ما معاف کړي، زما ګناهونه معاف کړي، یا الله زما کور پراخه کړي. د کور پراخي هم د انسان د نیکبختۍ علامه ده. او یا الله زما په رزق کې برکت ورته. دا درې کارونه چې انسان ته میلاو شي، د دې نه بل غټ څه شی شته؟ د دې نه څه پاتې شولو؟ د دې وجې نه شیخ الباني رحمه الله فرمایي چې فقدنا البرکه فی بیوتنا لما ترکنا سنة نبینا. هغه وایي موږ په خپلو کورونو کې زموږ نه برکت اله ختم شو چې کله موږ د خپل نبي سنت پرېښودل. او د نبي سنت هم دغه دعا ده، او داسې نه وروستو دغه دعا ویل چې اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. نو په دې سره الله پاک زموږ په مالونو او زموږ په کورونو کې الله برکت اچوي، او زموږ په رزقونو کې. دویم کار چې په هغې سره برکت راځي په مال او په کور کې او په رزق کې، هغه اجتماعیت دی په طعام باندې. ډوډۍ خوري، طعام خوري، نو هغه په شریکه باندې خوره، بیل بیل مه کښېنه. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طعام الواحد یکفي الاثنین وطعام الاثنین یکفي الاربعه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو سړي طعام د دوه دپاره کافي کېږي، او د دوو کسانو طعام چې دی دا د څلورو دپاره کافي کېږي. روټۍ ته کښېنې، یوازې ناست یو بل د ځان سره کښېنوه چې الله پکې برکت ورته. دوه کسان ناست وی دریم د ځان سره کښېنوه، درې ناست وی څلورم د ځان سره کښېنه. بیل بیل طعام مه خورئ، ماشومان د ځان سره کښېنوه. او دریم کار چې زموږ او ستاسو په مالونو کې الله پکې برکت اچوي او زموږ په رزقونو کې، هغه صدقه کول دي. یو حدیث کې راځي هر سحر یو دوه ملایکې دي چې هغې دا یوه فرشته او یوه ملک دا وایي چې اللهم اعطي منفقا خلفا. الله پاکه څوک چې ستا په لاره کې خرچه کوي نو الله پاک هغې له د هغې بدلې ورکوي، د هغه مالونه سیوا کوي، د هغې په مالونو کې برکت واچوي. او اللهم اعطي ممسکا تلفا، هغه بله ملک دا اواز لګوي چې یا الله څوک ممسک دی، څوک خرچه نه کوي، صدقه نه ورکوي د خپل مال نه، د هغې په مالونو باندې یا الله هلاکت راولي. د دې وجې نه په کار موږ او تاسو له دا ده چې سهار مثلا روزګار ته وځي، دکان ته وځي، دیاړۍ ته وځي، 10 روپۍ یا 15 روپۍ هغه صدقه کوه، د دې لپاره چې د دې یوې فرشتې او د دې یو ملک په دعا کې راشي چې ستا د مال کې الله برکت ورشي، او د دې بلې د خیرونه بچ شي چې ستا مال باندې الله هلاکت رانه ولي. څلورم عمل چې هغه زموږ او ستاسو په مالونو او زموږ او ستاسو په رزق کې برکت راولي، هغه د رشته دارو د خپلوانو سره تعلق ساتل، د هغې سره خپلولي ساتل، د هغې سره بایکاټ نه کول. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سره ان یبسط له فی رزقه او ینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چاله چې خوشحاله کوي دا خبره چې د هغه په مال کې الله برکت ورته، د هغه په رزق کې الله برکت ورته، او دارنګې د هغه په عمر کې الله برکت ورته، دا سړی د رشته قایمه ساتي. موږ او تاسو د کورونو نه زموږ او ستاسو د دې کاروبارونه چې دا برکت ختم شوی دی، دا زموږ او ستاسو د رشته دارو سره تعلق نشته، هغې سره خفګانونه دي، بګړاو دی، پلار د زوی نه خفه دی، زوی د پلار نه خفه دی، ماما او خورې په خپل منځ کې خفه دي، تره وراره په خپل منځ کې خفه دي، رور او ورور په خپل منځ کې خفه دي، ښځه او خاوند په خپل منځ کې خفه دي. قائمه که رشته الله به ستا مال کې برکت ورته، ستا په عمر کې به الله برکت ورته. پنځم عمل چې هغه
زمونږ او ستاسو په مال او په رزق او زمونږ په کورونو کې برکت ورچوي، په هغې سره الله پاک برکت ورچوي. نو هغه سحر وختي خپل روزګار کول، هر کار له چې ځې، که دیاري کې، که دکانداري کې، که تجارت کې، نو سهار وختي کول، وختي خپل روزګار ته ورتګ. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده چې اللهم بارک لامتی فی بکورها، یا الله زما د امت دپاره په دې سحر وختي کې برکت واچې. دا سحر ټیم نه دی وختي، په دې کې زما د امت دپاره برکت وارتې. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله وایي سریه لیږله، یو لښکر به د جهاد دپاره لیږو، وختي به لیږو. سخر یو تاجر و، سخر یو تاجر و، هغه به چې کله تجارت له مال لیږو نو سهار وختي به لیږو. د هغې د وجې نه الله پاک وایي هغه مالداره کړو، د هغه په مال کې برکت رالی او د هغه مال هم سیوا شو. شپږم عمل چې په هغې سره برکت راځي، کله چې انسان کور ته ننوځي نو سلام کول په خپل کور والاو باندې. ځکه انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې یا بنیه، ای بچیه، اذا دخلت اهلک فسلم، کله چې خپل اهل او خپلې کورنۍ ته داخلیږي نو سلام کوه. تکن برکة علیک وعلى اهل بیتک، دا به ستا دپاره برکت شي، ستا د کورنۍ والاو دپاره به برکت شي. نو کور ته ننوتو په ټیم کې سلام کول. دارنګې اووم عمل چې په هغې سره زموږ او ستاسو په کورونو او زموږ په مالونو کې الله برکت ورتوي، د قرآن تلاوت کول، د قرآن درس و تدریس کول په خپلو کورونو کې، د قرآن مذاکرې کول. قرآن کې الله فرمایي که نه وهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه، الله وایي دا لوی عظیم الشان کتاب دی، موږ نازل کړی دی او د برکت نه ډک دی. د دې تابعداري وکوئ، د قرآن تلاوت کوئ، په قرآن کې سوچ فکر کوئ. دارنګې د قرآن درس و تدریس کوئ په خپله کورنۍ کې. الله پاک به په دغه کورنۍ کې او په دغه مالونو کې ولا الله پاک برکت واچوي. اتم عمل چې هغه موږ او تاسو کوو، په هغې کې الله پاک زموږ په رزق کې برکت ورته، هغه بسم الله ده. د خوراک په وخت کې بسم الله کول، دارنګې د کور در نوتو په وخت کې بسم الله کول. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې ناسو، نو دې کې یو بانډوال رالی، طعام فروتو، یو څو ملګري نور هم ناسو. بانډوال چې رالی هغه غونډ طعام ویسته، په 2 اونۍ کې ختم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که دې سړي بسم الله ویلی وی نو دا به د ټولو دپاره کافي شوی وی دا طعام. یو بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې ناست، یو سړي خوراک کاو، چې خوراک یې کاوه نو کله چې اخرنۍ نوڼۍ پاتې شوله نو دې سړي ویل بسم الله ور په یاد شوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وخاندل او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی د دې سړي څه شیطان ناسو، خوراک یې ورسره کاوه خو چې کله د بسم الله وکړله شیطان هغه څه چې خوړلي و هغه یې هم راواړتل. یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان کور ته ننوځي او د الله ذکر ونه کړي، بسم الله ونه وایي، او یا طعام ته کیني او بسم الله ونه وایي، نو شیطان وایي راځئ د شپې ځای پیدا کړو. دغه کور کې بیا شیطانان شپه کوي، او چې کله د طعام په وخت کې بسم الله ونه وایي نو شیطان وایي راځئ د خوراک ځای پیدا کړو، دلته کینئ. شیطانان راځي او بیا د هغه سره کیني. بیا خلکو یاره زموږ په رزق کې برکت نشته دی، او زمونږ په وړو کې برکت نه وي، زمونږ په چینیو کې برکت نه وي، زمونږ په چایو کې برکت نه وي. هغې وجه دا ده چې مونږ بسم الله نه کوو د طعام په خوړلو په وخت کې، دارنګې د کور ته ننوتلو په وخت کې. نو دا 8 اعمال داسې دي چې په دې سره الله پاک زمونږ او ستاسو نور اعمال هم د بعضې حدیثو نه معلومیږي. او دا 8 اعمال داسې دي چې دا د صحیح حدیثو نه معلومیږي چې په دې سره الله پاک زمونږ او ستاسو په کورونو کې برکتونه راولي، زمونږ او ستاسو په مالونو کې الله برکت ورکوي، زمونږ او ستاسو په رزقونو کې الله برکت ورکوي، زمونږ او ستاسو په تجارتونو کې الله پاک برکت